د طالبانو لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم د نجونو د زده کړې موضوع یوه تکراري مسله ده. سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم کابل کې د حکومتي ادارو د یو کلنو راسته راوړنو د تشریح پروګرام کې وویل د نجونو د زده کړې مسله حساسه ده او په میاشتو او هفتو نه حل کېږي. ښاغلي ندیم د یوې پوښتنې په ځواب کې په داسې حال کې چې قهرجن ښکارېده وویل د نجونو د زده کړې په اړه د علماو تحقیق دوام لري. که ثابته شوه چې د نجونو زده کړې جایز دي نو زده کړې ته به اجازه ورکړو، خو که تحقیقات دا وي چې نه دي جایز همداسې به پاتې وي. نوموړي وویل چې امیر شیخ هبت الله اخندزاده د شریعت په تطبیق او پلي کېدو ټینګار کوي او هیڅ چاره به پرته له شریعت څخه ترسره نشي. ندا محمد ندیم د نجونو د زده کړې موضوع یوه تکراري مسله یاده کړه. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا مو په الله سپارم.